بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. دریم درس د فوټوشاپ ده. د فوټوشاپ پر تعریف باندې، ځانګړتیاو باندې، ګټو باندې بحث کوو. راځو لومړی introduction to Photoshop. Adobe Photoshop CS6 was the diarlesome version of the Photoshop software released in May 2012. Adobe Photoshop خپله د کمپنۍ ده. Photoshop CS6 وایي دیارلسم ورژن دی د فوټوشاپ سافټویرونو څخه، کوم چې د 2012 د مې په میاشت کې رامنځته شوی دی. It is one of the most popular image editing software used by photographers, graphic designers, web designers and digital artists. وای دا یو تر ټولو یا زیات مشهوره تصویر ایډیټینګ سافټویر دی، یعنی هغه سافټویر دی چې تصویرونه پکې ایډیټ کیږي. ایډیټ دا معنی چې په تصویر کې تغیرات راوستل. نو تر ټولو هغه ډیر استفادونکي یا هم هغه ښه سافټویر یا مشهوره سافټویر چې د تصویرونو د ایډیټ لپاره استفاده کیږي هغه فوټوشاپ دی، کوم چې د فوتوګرافرانو، ګرافیک ډیزاینرانو او ویب ډیزاینرانو یا هم ډیجیټل آرټیسټ بیا ډیجیټل هنرمندانو ته ویل کیږي. هنرمند یې بولي که چې دغه تصویرونه چې جوړوي دغه خلک ته نقاشي کوي. دغه خلکو په واسطه باندې دوی چش کیږي، جوړیږي، استفاده کیږي. فوټوشاپ CS6 introduced new features. فوټوشاپ CS6 چې دی دا نوې ځانګړتیاوې چش کړي دي، معرفي کړي دي. A new user interface، یو نوې د یوزر انټرفیس یا هغه ساحه چې یوزران، یعنی هغه کسان لکه موږ تاسو یوزران چې په فوټوشاپ کې کار کوو، دیو ته یو نوې ساحه یا نوې محیط چش کړی دی، معرفي کړی دی. In performance improvement our previous version، او دغه رقم یې یو اجراءات او چټکې کړنې د نورو مخکنیو ورژنونو یا مخکنیو فوټوشاپ ورژنونو په پرتله باندې موږ ته څه کړي دي، نوې پرمختګونه معرفي کړي دي. د دې څخه وروسته راځو کی فیچر اف فوټوشاپ CS6، هغه اصلي یا کلیدي ځانګړتیاوې د دغه فوټوشاپ CS6 ده. لومړی انهینسډ یوزر انټرفیس، مخکې مې بحث پر وکړ، یادونه مې وکړله چې یوزر انټرفیس یا UI یا د یوزر محیط چې هغه موږ تاسو کار کې کوو هغه انهینسډ کړی ده، یعنی یو څه یې دغه ساحه زیاته کړې ده. په هغه کې دوی راخیستي دي ډارکر یوزر انټرفیس، یوزر دیمز فور بیټر ویزیبیلیټي. ګوره ډارکر توره صفحه موږ ته ښکاره کوي. بعضې فوټوشاپونه دي سپین رنګ لري، هغه سترګو ته هم تاوان رسوي، چارج هم ډېر خوري. فرض که موږ راځو موږ ته دلته چې ده موږ ته دا ساحه ښکاره کړې ده، دا ګوره زموږ فوټوشاپ صفحه ده، خو موږ کولی سو په دې کې فرق راولو، سپین حالت ته واړو، تور حالت ته واړو، خاکه حالت ته واړو. فرض که موږ راځو یا د کیبورډ څخه یو شی بل په یاد ولرئ، زما خبرو ته ښه متوجه کیږئ. زه کله نه کله شارټکټ یادوم، زیات وخت کار په شارټکټ کوم. کوشش وکړئ د فوټوشاپ شارټکټونه په یاد کړئ. زه بیا شارټکټونه انشاءالله درته جوړوم، درکوم یې بیا. نو کوشش وکړئ، ځکه دا فوټوشاپ مینو په مینو چې موږ د هر کار دپاره ګرځو هغه ستړې ده. نو کوشش وکړئ شارټکټونه په یاد وساتئ، هر کار په شارټکټ کوئ. که زه چیرې کنټرول هم به ماته دا ځای راخلاص کړي، او که چیرې د شارټکټ د لارې نه وي بیا موږ راځو ایډیټ ته راځو، د ایډیټ څخه لاندې پریفرنس ته راځو، د پریفرنس جنرال راخلاصوو. جنرال چې مې راخلاص کړي، په جنرال کې موږ دلته لږ څه لرو. یو په جنرال کې خو دغه څه موږ لرو لکه پیکر دی، دغه رقم هوډ کالر دی، ایمیج انټرپولیشن دی، اوټو اپډیټ دی، بیپ وینډون دی، دا شیان بې معنا دي. خیر موږ دلته په دې کې یو لرو زوم ویت سکرول ویل لرو. که چیرې موږ تصویر ولرو، زه راځم تصویر رااخلم. تصویر څنګه راخیستل کیږي؟ یا راسته کلیک نه کوو، فایل ته راځو، اوپن ته راځو. پر اوپن چې مې کله کلیک وکړئ دلته موږ تصویر رااخیستلی سو. فرض که زه راځم تصویرونه چیرې لرم، دلته راځم
ډیسکټاپ ته راځم د ډیسکټاپ څخه پی پی فولډر کې زه لرم ایستو تصویرونه فرض که زه دا تصویر رااخلم دا تصویر راسه اوپن یې کړم چې اوپن مې کړي موږ یو تصویر دلته راواخیستی دا دی فوټوشاپ ته راغلی اوس نو دغه ټول دغه صفحه چې ده زموږ تصویر نیولې ده د فوټوشاپ موږ بندوو څنګه دا تصویر د دې ځای څخه بیرته ورکوو څنګه دا تصویر راځو پر دغه ضرب علامه باندې کلیک کوو هم ورکېږي که راسې پر دغه ځای باندې رسته کلیک وکړې کلوز یې کړې هم ورکېږي موږ دلته کلوز آل او کلوز دواړه لرو کلوز آل په څه وخت استفاده کېږي که چیرې زه دا بند کړم بیا ډبل کلیک دلته وکړم راسم څو تصویره انتخابوم کنټرول نیسم دا یو کنټرول نیسم دا دوه کنټرول نیسم دا درې کنټرول نیسم دا یې څلور تصویر مې انتخاب کړل لاسه اوپن یې کړه دلته ما څلور تصویره راوړل ګوره یو په وار راځي یو دا دی بل دا دی بل دا دی او بل هم دا دی اوس که زه پر دې راسته کلیک وکړم کلوز یې کړم یو دانه ماته بندوي مګر که کلوز آل کړم ټول تصویرونه نور د دې ځای څخه ځي ګوره نو موږ دلته یو تصویر لرو بحث مې اصل کې پر سکرول ویل وکړه چیرې څه په یاد په جنرال کې چې د نیو پیکچر څخه موږ ته یو دا خاصیت راکړی دی اوس که زه دا تصویر کوچنی او لوی کړم موږ د څو لارو دا کوچنی کوی او غټوی سو یو خو دغه کمپیوټران دغه کوچني کمپیوټران اوس دا خاصیت لري بعضو کمپیوټرانو کې کار کوي بعضو کې کار نه کوي بالخصوص په ډیسکټاپ کې بیخي کار نه کوي دوې ګوتې راواخه چې دوې ګوتې پر دا ټچ پډ یې کښېږده داسې سره ژندې کړه تصویر نږدې کوي دغسې پر ټچ پډ پرتې داسې سره لرې کړه تصویر څه به کوي تصویر موږ ته بېرته نږدې کوي فرض که دا دی زه سره لرې کوم ګوتې دا دې ژندې کوي بېرته سره نږدې کوم دا دې لرې کوي یا هم کنټرول ونیسئ د منفي علامه یې کوچنی کوي د مثبت علامه یې څه به کوي غټوي که زه چیرې تاسو ته کیبورډ راخلاص کړم او اسکا کیبورډ به درته راخلاص کړم دا مې کنټرول دی او دا مې د منفي علامه ده تصویر کوچنی کوي ګوره کنټرول دا د منفي علامه ووهي دا د مثبت علامه د جمع ده د مساوي علامه دا چې جمع ده پکې دا تصویر څه کوي یو یې غټوي بل یې کوچنی کوي اوس که چیرې ډیسکټاپ ولري ډیسکټاپ بیا دا ټچ پډ نه لري ډیسکټاپ کمپیوټران د هغوی دپاره بیا کنټرول موږ نیسو د موس سکرول چې وګرځئ تصویر کوچنی کوي وغټوي خو اوس دلته کار نه کوي په دې کمپیوټر کې د دې لپاره چې موږ د سکرول څخه استفاده وکړو راځو کنټرول که وهو چې موږ ته جنرال راخلاصي په جنرال کې زوم ویت سکرول انتخابوو کله چې مې دا انیبل کوي دا به موږ وکې کوو چې وکې مې کوي موږ ته به بیا وروسته کار کوي بل موږ دلته انټرفیس لرو بیا مې بحث هلته پر ډارکر و انهینسډ یوزر ولو که چیرې څه په یاد دي دغه دپاره کله ناکله دغه فوټوشاپ داسې سپین رنګ دی ګوره دا سترګو باندې هم تاثیر کوي چارج هم ډېر خوري زه غواړم چې داسې جوړ کړم تر څو سترګې ډېرې خرابې نه کړي او چارج هم ډېر ونه خوري نو کنټرول که بیا وهم راځم دلته انټرفیس ته راځم انټرفیس ته چې رالم راځم دا ډارک تک تور یې انتخابوم بیا راځم اوکې کوم و زموږ د فوټوشاپ محیط یا انټرفیس چې شولو تور حالت ته واوښتی بیا راځو سلایډ ته دلته وایي کسټمایزیبل ورک سپیس کوم ځای ته ویل کېږي کاري ساحه موږ کولی سو خپله کاري ساحه کسټمایزیبل کړو یو شی بل په یاد ولرئ په کمپیوټر کې د کسټمایز کلمه چې چیرې مخته درته راځي دا د معنا چې ته خپله جوړوي هر ډول چې غواړې هغه رقم جوړولی سې فرض که موږ دلته دغه ساحه چې وینئ دا د لیر په نامه ده یو طبقه موږ په دې ځای کې لرو دا لیر کې موږ کالر رنګونه لرو اجسټمنټ دا چیرې موږ تصویر په اجسټوو دا لرو لیرسونه دي ګوره په دې ځای کې که چیرې دلته موږ وینډو ته راسو د وینډو څخه دا ټول موږ په دې ځای کې لرو لیرس د سره مکمل لیرس دا ګوره دا د لیرسونه وغورځول بیا وینډو ته راځم دلته کالر غورځوم ګوره کالر وغورځېدی بیا وینډو ته راځم اجسټمنټ غورځوم مکمل دا لیرس ټوله په لیرس کې هغه څه چې ولو هغه ټوله راځي ورک شول راځم بېرته هغه راولم دلته راځم لیرس انتخابوم ګوره لومړی به لیرس راته راسي وینډو ته راځم کالرس راته اجسټمنټ ورته راوله او بیا چې ورته راوله کالرس ورته راوله کومه دي کالرس دا یا هم 3D موږ دلته مینو هم لرو او 3D دلته مو راولو ګوره دا 3D شکل دی بیا راځو 3D چې دی 3D چې موږ تصویر درې بعدي جوړوو درې بعدي تصویرونه چې جوړوو بیا پر هغه باندې موږ کار کوو دا بېرته غورځوم
دا و زموږ د ده نیو فیچر چې راکړی دی کسټمایزیبل انټرفیس. موږ غواړو ورک سپیس یا خپله ساحه د کار ورک سپیس معنا کار چې پکې کوو هغه ساحه خپله موږ جوړولی سو. نو دغه ځانګړتیا هم د موږ ته زیاته کړې ده. کنټینټ اوار موږ لرو. Content aware or content aware file in content aware move allowing for more advanced photo retouching and editing. کنټینټ اوار خورا ډیر ښه اپشن دی په فوټوشاپ کې. کله چې موږ یو څه ولرو فرض که زه دا تصویر دلته لرم، زما پر تصویر دلته داسې فرض که یو شی پر دې ځای سته، زه لرم ګوره پر دې ځګر سته یا پر وژه سته یا یو دیوال دی یو توره خانه پر لري. زه غواړم چې دغه یو څه د تصویر د مخه ایسته کم شاته په بکګراوند کې هغه څه پاته سي لکه تصویر ته څه دی. نو موږ دلته څه لرو؟ کنټینټ اوار لرو. وروسته بیا بحث پر کوو چې هغه څه شي دی. که زه چیرې فرض که دغه سر ایسته کم په بل ډول چې ډیلیټ کې ایسته کې ریمو یې کې بیا توره خانه دلته پاته سي یا سپینه خانه پاته سي، هغه څه موږ دلته په بکګراوند کې هر رنګ لرو هغه رنګ پاته سي. خو د کنټینټ اوار داسې فسیلیټي یا داسې فیچر یې موږ ته فوټوشاپ راکړی دی که چیرې زه دا سر ځینې ایسته کړم نو به شاته هغه غر هغه پل هغه رود هغه هر څه چې موږ په بکګراوند کې لرو هغه پاته سي. دا بله ځانګړتیا ده. وروسته بیا کله چې موږ عملي کار ته لاړ شو بیا په عملي کار کې کار پر کوو. نیو کرپینګ ټولز موږ لرو. په نیو کرپینګ ټولز بیا دا دي چې موږ فوټوشاپ کرپ کوو. هغه ځانګړتیا یې موږ ته راکړي دي لکه دغه بیا څه شي دی، دا بیا کرپینګ ټولز دی. دا دې ته بیا کرپینګ ټولز ویل کېږي. په دې ځای کې موږ دا ټولز ټول لرو. راتلونکي کې بیا موږ بحث پر کوو. امپرووډ 3D ټولز مخکې مې بحث پر وکړي. موږ کولی شو چې د 3D 3 یعنې درې ډي معنا ډایمینجل درې بعدي یا درې اړخیزه لیکنه موږ کولی شو جوړه کړو. ویډیو ایډیټینګ کمپیبلیټیز موږ ته د فوټوشاپ CS6 دا ځانګړتیا هم راکړې چې دې کې موږ ساده ویډیوګانې جوړې کړو. ساده ویډیوګانو کې تغییرات راولو. اډوانټیج اف فوټوشاپ CS6 ګټې یې څه دي د دې ده؟ لومړی پاورفل فیچرز لکه مخکې چې مې د ده پر فیچر یا ځانګړتیا باندې بحث وکړه. offers a wide range of advanced tools یعنې دی موږ ته لوړ اندازه یا په لوړه سطح باندې ټولز یا هغه وسایل چې موږ د تصویر د منیپولیشن، ډیجیټل پینټینګ، ګرافیک ډیزاینینګ او ویډیو ایډیټینګ دپاره لوړ وسایل یا اپشنونه موږ کار کوو. دا موږ ته څه کړي دي؟ وړاندې کړي دي. improved performance, faster processing times and better handling of large files compared to previous version. موږ ته دی چټک کار کوي. یعنې موږ کله نه کله زموږ فوټوشاپ کار نه کوي چټک، سست کار کوي. یو شی بل په یاد ولرئ بیا راسئ ایډیټینګ ته راسئ، پریفرنس ته راسئ، دلته جنرال راخلاص کوي. کله چې مې جنرال راخلاص کړ یا لنډ څه ووهئ کنټرول که ونیسئ، کنټرول که چې مې ووهله دلته راسئ فایل هنډلینګ ته راسئ یا هم راسئ انټرفیس ته راسئ. د انټرفیس څخه به چیرې ده پرفورمانس ته راسئ. پرفورمانس کې موږ دلته چیز لرو؟ میموري یوزیج لرو. که چیرې مې فوټوشاپ چټک کار نه کوئ، سست کېدی، راسئ د میموري یوزیج مې ور زیات کړي. که چیرې ښه کار کوئ نور کمپیوټر سم کار نه کوي، راسئ د میموري یوزیج مې لږ کړي. دا د دې لپاره سپارل کېږي فرض که زما د کمپیوټر 8 GB ریم دی، زه غواړم 4-50% یا دغه رقم 0% 10% 90% خپل ریم د کمپیوټر ولاسته فوټوشاپ ته وبخښئ فوټوشاپ ته ورکړم تر څو فوټوشاپ چټک کار پکې وکړي. دلته ته یې کولی شئ خپل فوټوشاپ تیز او قرار کړي. دا ګوره بله ښه د پرفورمانس امپروومنټ دی، یعنې تر څو موږ ته فوټوشاپ تیز کار وکړي. کنټینټ اوار ټولز دا یې بل ګټه ده چې موږ ته ډېر کنټینټ اوار ده راکړی دی. هغه دی چې ما مخکې درته ویله چې یو تصویر د یو ساحې څخه ایسته کولی شي. customizable interface, ability to modify the workspace shortcut in layout to suit personal performance and workflow. دا لکه مخکې چې بحث پر وکړي موږ کولی شو د خپل انټرفیس یا د ساحه یا د فوټوشاپ محیط کسټمایز کړو، خپله یې جوړ کړو په خپل لاس باندې. هغه اپشن لایر، رنګونه، اجسټمنټ، نور څه اضافه که شارټکټونه ډېر که لږه که کمې که دا محیط ماته خلاص که دا لایر دې سره نه وي، دا ټوله موږ په دې کې کولی شو. دا و د نن ورځې درس چې موږ پر ګټو نوو ځانګړتیاو باندې خپله دی مې معرفي کړي. نو تر راتلونکي درس باندې پر الله باندې سپارم. په دې هفته کې انشاءالله لږ څه قرار ځو، لږ وایو تر څو نور کسان که زموږ سره شراکت کوي هغه څخه به درس ډېر نه تېرېږي. بیا راتلونکي د خیره درسونه یې څه
ډېر ډېر وایي تر څو د یوې میاشتې په جریان کې موږ خپل پروګرام پای ته ورسوو. مخته مې ښه، الله مو مل شه.